رسول الله فرمایي چې ما باندې د جمعې پر ورځ باندې درود زیات وایي وېسما د امت د درودونه ما باندې د جمعې پر ورځ باندې پیش کیږي د ملائکه په واسطه باندې وکم انسان چې د جمعې پر ورځ ما باندې ډېر درودونه ویلي وي دا په ورځ قیامت په ټولو انسانانو کې مال ډېر نشدي د رسول الله په جوار کې بدا واقعي ملګرتوب کې یو حدیث کې دام راغلی دی رسول الله فرمایي ما باندې درودونه زیات وایي فانه اتاني جبريل مال وسره د شي ویل چې بسمای کې هیڅ مسلمان نشي چې په تا باندې یو کړ دې درود وایي مگر زوز ما ملائک پاغه باندې لس کړ دې رحمتونه راوړو لس کړ دې ورته دعاګانې غواړو به خاص کر جمعې فرض باندې اهتمام دا په هغه وخت کې چې کله انسان دې لپاره خپل شي مسله برابر کړي چې زبر د ورځې پر رسول الله باندې دومره درودونه وایم نسائی کې روایت دی بخیل هغه انسان د رسول الله فرمایي چې زدا غسر یک شمه فلم يصلي عليه ما باندې بالکل سره درود ونه وي دا ډېر لوچت بخیل دی